صاحب ګولۍ ضرورت خو یې نه وي ښه کور ودان ډاکټر صاحب علیکم یاره چانس مانس نن نه برابرېږي یاره برابرېږي راځي چانس مانس په جوړ شي چانس برابرېږي وګوره مه کوه دغه دی اختره دغه چانس دی هو بعد دغه صحیح دی سترځه خیر دی وروره څه کیسه ده سر مې چکر کوي سترګې مې پټ پټ کېږي ولې خیر دی لاکش ولې سر درځه زما موټر ولاړ دی درځه ډاکټر دی درځه دا چش کوي دا داسې پټ پټ ګوري دا ګاډۍ خو شی مې نه چې دا څه سوزي مړي زه دی نه دا خلک راته ګوري دی نه اوس مې وشرمېدی نه اوس په هوښ کې رانشي څه سوزي مړي زه ته ورځ را ټلیفون ور وکړه څه سولې اختره ژر راسه یاره ژر کو دی نه دا په هوښ کې راځي دی نه ومې شرمې یاره ژر کوه بیداري وکړه و ژر کو هله په 1 منټ کې راسه 15 منټه کې دارالم بس دارالم سمه ده اختره بس زه ستا په انتظار یم ژر کوه بیداره چش کوي دلته دا مریض دی د چش مریض ته دی که مریض دی دا خو زما ورور دی دا به یې دلته پروت و مریض وله یاره دا ما اوس راواخېستې په ګاډۍ کې م دغه یې پرېیستې بس ته دی که زه ډاکټر له وړم یاره هلکه راپورته څه سلو هغه ولاړې رالې ورور یې رالې بوتې نه دی ته دا چانس مس سله اول لور یم درته وویله چې بیداره راسه ته اوس را روان یې نه دی ورور یې رالې ورور بوتې صاحب ډاکټر صاحب دا مریض دی پرېوځه چا بیوشي څنګه کړی دی بیوشي څنګه ورکړی ډاکټر صاحب ته وګوره خیر چیرې خیر بدلې بس ډاکټر صاحب برابر شو کور ودان اکشن زه چیرې بس دلې دا چا د بیوشي ستندر کړی وه و بس هغه سما بچاو کې راوستې ډاکټر له بس خیر دی برابر بس تا دې خدای پاک خیر درکړي وروره چې تا ته دې راوستم بس اوس برابر یې و برابر یم بس راځه ډاکټر صاحب ګولۍ ضرورت خو یې نه وي ښه کور ودان ډاکټر صاحب علیکم ملګرو دا میسج مې کتلی د دې میسج دغه یو مقصد دی چې د خپلو د ماشومانو د خپلو ځوانانو د خپلو خویندو سره ډېر پام کوئ دغه په ډماري اوس بیخي ډېره سوې ده د زموږ دې په علاقه کې ته تر په څنګ سره روان یې د ستندر ولګي یا د نشې شی درکړي بل ملګری دله راسي وایي راځه ډاکټر له دې بوځم په ګاډۍ کې کښېني بس بیا پورته نو ډېر پام کوئ د ځانو سره دا په ډماري بیخي ډېره سوې ده زموږ دې په علاقه کې دا میسج کوم چیرې خوښ شوی د مخکې سره شیر کړي د خپلو ځانو ډېر خیال ساتئ چې هر ځای یاست ژوندي اوسئ سلام علیکم